خاله چی روانه؟ چی روانه؟ ای چیش راخیست؟ لیج را؟ ویچشم؟ شاباش تو ویچشم؟ یا بس شاباش ولچ دا ګوره دا زموږ پښتنه خورکۍ د زړه دومره غټ شاباش وده راسه یو قرض درکمه زړه دې غټ دی بس په دا دې وګټله وینس شاباش زړه یې غټ دی ورته وګورئ ما د شلومبې راکړه دستي یې راته ونیوله دغه کوچنۍ ماشومه تاسو ولیدله ما ورته ویلې شلومبې راکړه لنکه دې د کور لپاره د شلومبې راخیستې ویلې نو دې خواره کې ما شلومبې راته ونیولې چې دا دې واخلې دومره کوچنۍ ماشومه دې ته چا ور وښولو چې چا یو شی درڅه وغوښتی بس د الله دپاره یې ورکوه دا غټ زړه دا تربیت دا شی چې دی دا د الله د طرفه یو ګفت دی د مسلمان لپاره یو تحفه ده که هغه په کوچني کې که په غټ کې دا یو انسان غټ زړه لري دا د الله د طرفه څه د هغه لپاره یو تحفه ده ده له پکار دی چې دی د الله شکر ادا کړي اور موږ ته له پکار دا قسم کوچنیانو چې عزت کو چې خدای الانکه دې ته اشاره نه دی ورښودلې خدای دومره غټ زړه کې ایښی دی چې ما د شلومبو درته ویلې دستي راته ونیولې چې دا دې واخله موږ ته له پکار دی که خدای دنیا راکړې ده که پیسه راکړې ده موږ هم په دا خپل دنیا په پیسه باندې زړه غټ کو مثال زړه غټ وساتو یو خوار یو مسکین د هغه څخه یو شی نه وګرځوو د هر شی ورکولو الله چې دی هغه الله دی نن کې یو چاته ورکړي سبا یې برته الله د هغه څخه اخلي خو مین ضروري شی دا دی چې انسان زړه غټ وساتي د خپل وس مطابق د هر چا سره دی ښه وکړي د هغه انسانیت دی او دغه عمل د خدای خوښ هم دی نو زه خپله د دا کوچنۍ ماشومې سره ډېر متاثره شولم چې په دا دومره کم ایج کې خدای دومره غټ زړه ورکړی دی دا قسمه نور هم ډېر خلک شته په دنیا باندې چې خدای غټ زړونه ورکړي دي او داسې خلک بیا پر الله باندې ډېر ګران هم یې دا غټ زړه د الله د طرفه څخه د دې لپاره یو تحفه ده خدای دې زموږ زړونه هم را غټ کړي غټ زړونه دې خدای راکړي چې دا غټ زړه په ترو باندې د انسانیت خدمت وکړو د یو چا په ښه ورسو